کابل ښاروالۍ د 1402 لمریز کال لپاره د نیالګیو کینولو ملي کمپاین د وزیر محمد اکبر خان د تپې پر سر د نیالګیو په کینولو سره پیل کړ. کابل ښاروالي وایي چې د راروان لمریز کال لپاره یې د کابل ښار د ښکلا او غوره چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه بېلابېل پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د دوی په خبره چې تیر کال یې نږدې 3 لکه نیالګي کینول او سږ کال پلان لري چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې 600,000 نیالګي کینوي. بیش از 9 لک یعنی 900 تر 9 لکه ډیر نیالګي اوس مهال تر پالنې لاندې دي. د راتلونکي 1402 کال لپاره موږ پلان لرو چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې 6 لکه نیالګي چې میوهداره او غیر میوهداره دي وکرو. دغه راز ډیر شمېر ګلان به هم وکرل شي. کابل ښاروالي دغه راز زیاتوي چې روان کال یې د نیالګیو کینولو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې زیات کار کړی او ټول ښاریان مسؤلیت لري چې د خپلو انګړونو ترڅنګ د خپل توان په اندازه په نورو ځایونو کې هم نیالګي کینوي. دې سرسبز سي که موږ او تاسې غواړو چې کابل دې په ګلونو وپوښل سي، که موږ او تاسې غواړو چې کابل دې په ښارونو کې یو ممتاز ښار جوړ سي، نو دا هلته کیږي چې د کابل محترم ښاریان له موږ سره د ښاروالۍ سره په هر میدان کې ودرېږي او موږ سره کومک وکړي. د پسرلي په رانږدې کېدو سره د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نیالګیو د پلور بازارونه هم ګرم شوي او هره ورځ ورته ډیری کسان د پیر لپاره راځي. د کابل ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له دې اقدام څخه د هرکلي ترڅنګ زیاتوي چې په ښه ډول سره د دې نیالګیو ساتنه هم وشي. زما کار د نیالګیو کرل، روزنه او پلور دی. ډول ډول نیالګي لرم. سکال مو د نورو کلونو په پرتله کارونه ښه روان دي او ډیری کسان دلته راته د نیالګیو د اخیستو لپاره راځي. ښاروالۍ نن دا درخواست چې باید چې نیالګي کیږدي او بیا بیرته ساتنه وکړي، فعالیت یې وکړي. یو 200-300 دانې کیږدي او بیا وروره پالنه او هغه یې ونه کړي. باید چې ټول هر سړی د وطن لپاره خدمت وکړي. څومره چې مو وطن ښایسته کیږي او څومره چې د آبادۍ لپاره کار کیږي موږ خوشحاله کیږو. ما دغه نیالګي خپله د وطن د آبادۍ لپاره وپیرل. د یادونې وړ ده چې کابل ښاروالۍ دغه راز ټولو ښاریانو ته خبرداری ورکړی چې په ښار کې د خلک د ونو له وهلو ډډه وکړي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.